مخکې ژوند الټو پلټو اوس پکې پنسي کړه ژوند هم راځي. خبره اوس دې ته واوښته، خبره مکمل بل شان شو. د پاکستان سیاست اوس ریسلینګ ته واوښته، اوس به انشاءالله په هغه کې ریسلینګونه کېږي. اختیار ولي او نعیم پنجو ته ډبلیو ډبلیو نعیم پنجو ته چې دی نو هغه داسې ریسلینګ وکړو که نه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري چې هغه داسې فساد د یو بل سره وکړو لکه څنګه چې په ریسلینګ کې کېږي. ملګرو هغه شان چې دی نو دلته اوس وشول. په پاکستان په سیاست کې چې دی نو منډیټ چور دغه پکې هم و، لکه هغه چې سیټونه چې دی نو هغه پټول پکې بل طرف ته شو، هغه چې دی نو ججان اخیستل پکې بل طرف ته شو. اوس پکې اختلافات دومره زیات شول چې اوس د یو بل سره جګړه او لپړه چې دی نو هغه ته خبره واوښتله، اوس پکې پنسي کړه ژوند ته واوښتله. مخکې الټه پلټه ژوند، اوس پکې پنسي کړه ژوند راغی. ملګرو تاسو کتلی شئ که نه څنګه چې تاسو ته پته ده په عمران خان باندې القاعدې ټرسټ کیس کې چې دی نو په هغه باندې 14 کال سزا واورولی شوه. خو دې کس چې دی اختیار ولي په عمران خان پسې خبرې وکړې، د هغه نه پس نعیم پنجو ته او د هغه د یو بل سره لپړه وکړه بالکل ریسلینګ ډبلیو ډبلیو نعیم پنجو ته، او هغه چې دی نو اختیار ولي چې دی نو هغه خو کړی هم دی، هغه اوس په هسپتال کې پروت دی. خبره اوس دې ته ولې واوښتله ځکه چې د پاکستان په سیاست کې دومره اختلافات رالل، پاکستان کې جمهوریت دومره خراب شو که نه چې هغه خبره اوس دې ته واوښته. په لا ایشو کې چې دی نو اوس هغه داسې قصه کېږي. په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ښه غوندې کمنټ هم وکړئ. زمونږ سیاست چې دی نو هغه نه بالکل ډیران جوړ شوی دی. رب دې خیر کړي که نه چې اوس به پکې مخکې څه کېږي، ځکه چې د چا مرضي ده او د چا سره طاقت دی نو هغه استعمالوي او هغه مخکې چې دی نو ځي. نو بل دا چې عمران خان سره داسې کېږي، بل طرف ته نعیم پنجو ته چې دی نو هغه لپړه وکړله، اوس لانجه بل طرف ته واوښته. مخکې خو الټو پلټو ژوند، اوس پکې پنسي کړه ژوند هم راځي.